د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان او مرستیال لوبډلمشر اصغر افغان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب سره لیدنه کړې ده. دا چې دغه لیدنه د څه په هکله وه، د څه په باره کې دغه لیدنه ورسره کړې او په کومو خبرو د راشد او اصغر افغان ته ډاډ ورکړی دی. ویډیو را سره طرفه پورې وګورئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان او مرستیال لوبډلمشر اصغر افغان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب سره لیدنه ترسره کړې ده. د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو راشد خان او اصغر افغان سره وکتل. دا لیدنه پرون ترسره شوې ده چې د ملي امنیت شورا دفتر یې ماخوستن ناوخته انځورونه خپاره کړي دي. په دغه لیدنه کې حمدالله محب له لوبغاړو مننه کړې ده چې د هیواد ښکلی او ویاړلی بیرغ یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رپولی او ویاړونه یې ګټلي دي. همداراز حمدالله محب لوبغاړو ته د حکومت د هر راز ملاتړ ډاډ هم ورکړ. د یادولو ده چې تر دې مخکې راشد خان د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین جنرال خوشحال سادات سره هم ناسته کړې وه چې انځور یې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر لاس په لاس شوی و، خو دواړو د انځور په تړاو هیڅ هم نه و ویلي. یاد دې وي چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې راشد خان د بند امیر ښامارانو او اصغر افغان د کابل بازانو لوبډلمشران وو. د اصغر کابل بازان په دویمه کوالیفایر لوبه کې د راشد خان بند امیر ښامارانو مات کړل. همداراز په پایلوبه کې بیا محمد نبی د میسایره قاتلانو د بند امیر ښامارانو ته ماته ورکړه. ګرانو کتونکو کوم ویډیو را سره خوښه شوې وي لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. ډیره مننه.